هایلینډ کې څه وخت مخکې زما د پیغمبر ګستاخي وشوه. هایلینډ والا زما د پیغمبر کارټونان جوړ کړ، دغې پسې ملنډې مسخرې وکړې. د پاکستان یو کرکټر دی، الله حیران د دې خلکو ایمان ته یما، الله حیران د دې خلکو وفا ته یما، الله حیران د دې خلکو عشق ته یما. کریم خدایه دغې په مخ خو ګیره نشته دی، الله خو د کرکټ په میدان کې کرکټ کوي لګیا دی، خو ستا د پیغمبر دومره غم ورسره دی، ستا د پیغمبر دومره غم ورسره دی. دغه کرکټر نوم دی خالد لطیف. هغه هایلینډ والا چې کله ګستاخي وکړه، هغې چې کارټونان کله جوړ کړ، خالد لطیف ویل زما 3 میلیونه سرمایه ده، 3 میلیونه سرمایه ده. چا چې د دې ګستاخ سر غوس کو، کم سړی چې دا ګستاخ قتل کی، زه به ټوله سرمایه هغې له ورکومه، زه به تمامې پیسې هغې له ورکومه. پرون نه بله ورځ د هایلینډ چې کوم های کورټ دی، هغې 12 کاله سزا واوروله چې خالد لطیف زمونږ کس پسې دمکی را لېږلې ده، هغې پسې خبر را لېږلی دی، دغې په سر انعام مقرر کړی دی، هغې له 12 کاله سزا مقرر کړه. خالد لطیف به نن نوان وي، د هایلینډ په هغه های کورټ کې به هغه پیش کېږي، هغې ته به 12 سال سزا سناویږي. دا عشق د پیغمبر پاک علیه السلام دی، دا وفادار د پیغمبر پاک علیه السلام دی. دنیاوالو تاسو ته وایم، بین الاقوامي تاسو ته وایم، د بشر حقوق اوازونه کوونکو تاسو ته وایم، په دې یوه خبره باندې چې هغې ویل د هغې د سر انعام ورکومه، 3 میلیونه پیسې ورکومه، په هغې م جیل ته واچو، په هغې م 12 سال سزا واوروله. زما چې جوماتونه وران شل، د دې مجرم څوک دی؟ زما چې مدارس وران شل، د دې مجرم څوک دی؟ زما چې عالمان شهیدان شل، د دې مجرم څوک دی؟ زما چې پړګۍ په خاورو کې پرېوته، د دې مجرم څوک دی؟ زما چې پیغمبر ته کنځلې وشوې، د دې مجرم څوک دی؟ زما چې قرآن ته کنځلې وشوې، د دې مجرم څوک دی؟ زما چې صحابو ته کنځلې وشوې، د دې مجرم څوک دی؟ زما چې اهل بیتو ته کنځلې وشوې، د دې مجرم څوک دی؟ زما د اسلام پسې ملنډې چې وشوې، زما د اسلام پسې خندا چې وشوه، تا له چا سزا درکړله؟ ته چا په جیل کې واچولې؟ ستا په لاس کې اتکړۍ چا واچولې؟ ستا په خپو کې بیړۍ چا واچولې؟ ته کوم زندان ته راغللې؟ ته کوم جیل ته راغللې؟ ته خو آی روز زما اسلام پسې خندا کې، زما قرآن پسې خندا کې، زما پیغمبر پسې خندا کې، بیا ته آزاد ګرځې، تا ته سزا نشته دی، په تا باندې جرم نشته دی، تا له جیل نشته دی، تا له اتکړۍ نشته دی، تا له قید نشته دی، تا له بندیخانه نشته دی. زما یو مسلمان چې یوه خبره وکړه، هغې له 12 سال سزا دې مقرر کړله. او تاسو ته وایې مسلمانانو، قسم دی دا یو بل پیغور زمونږ په مخ باندې راغی، دا یو بل پیغور زمونږ په تندیو باندې راغی. دې نه مخکې عافیه صدیقیه وه چې په خپل لاس مو له ورکړله، په خپل لاس مو انګریزانو له ورکړه، په خپل لاس مو کافرانو له ورکړله. هغې له چې 80 سال قید وخېجو، تاکې غیرت رانغې، تاکې ایمان رانغې. زما حکمرانه چې نن په پیغمبر ننګ نه کې، نن په پیغمبر باندې غیرت نه کې، خالد لطیف به م وله ورکې، ته به نور هم کافر ته ځان نږدې کې، نور به م انګریز ته ځان نږدې کې، نور به م یهودیانو ته ځان نږدې کې. خو سبا چې د امام الانبیا مخې له ورشي، سبا چې د آقای نامدار مخې له ورشي، او تا ته وی راته ووایه تا له مې فوج درکړی و، تا له مې ایټم درکړی و، تا له مې پولیس درکړي دي، تا له مې عوام درکړي دي، تمام عوام دې مسلمانان دي. بیا زما عاشق څنګه هغې په جیل کې واچو، بیا زما لور څنګه هغې په جیل کې واچوله، بیا په عافیې صدیقي باندې ولې ظلم کېدو، بیا په عافیې صدیقي باندې ولې ستم کېدو، بیا عافیې صدیقي پسې ولې سپي راتلل، بیا د عافیې صدیقي سره ولې انګریزانو جنسي تیری کو. تا له خو مې هر څه درکړي وو، پروټوکول یې تا سره وې، مال دولت تا سره و، فوجونه لښکر یې تا سره وې. زما غلامان دې جیلونو کې واچول، زما غلامان دې امریکې ته حواله کړل، زما غلامان دې هایلینډ ته حواله کړل، زما د غلامانو په لاس کې اتکړۍ مو واچولې، زما د غلامانو په خپو کې بیړۍ مو واچولې. نن زما حوض کوثر ته څنګه ولاړې، نن زما شفاعت ته څنګه ولاړې، نن په کومه خوله باندې وې چې زه ستا امتي یم؟ امتي مې هغه و چې په جیل کې پروت و، امتي مې هغه وه چې د انګریزانو سره بندیوانه وه، یو ورځ بندیوانه نه وه، یو میاشت بندیوانه نه وه، په هغې باندې چې 80 سال
کال قید و پغې انګریزانو ظلم کو تا کې غیرت رانغې ستا ایمان را اوچت نشو تا له جړه در نه راغله تا منډه ونه واله تا حکمران ته آواز ونه کو تا خپل بادار ته آواز ونه کو تا ویل بچی رانه پاتې کېږي تا ویل ښځه پاتې کېږي تا ویل د دنیا لذت پاتې کېږي تا ویل د دنیا مزې پاتې کېږي مسلمانانو جواب راکوي ماله آقای نامدار ته څه وایې امام الانبیا ته څه وایې خاتم الانبیا ته څه وایې چې هغه مې حوض کوثر نه شړي هغه مې شفاعت نه کوي چېرته لاړ شمه مسلمانانو را بیدار شئ والله کو د آرام ټیم دی والله کو د خوب ټیم دی امریکا اسم نه ده د امریکې غلامان اسم نه دي د غلامۍ دا زنځیرونه مات کوي دا د غلامۍ زنځیر مات کوي دا تاسو چې په کوم غلامۍ کې ودی دا چې د امریکې د نوم نمدار دی دا چې د هغې د فوج نمدار دی دا چې د هغې د لښکرو نمدار دی والله هیڅ نشي کولی یو مرګ دی نور هیڅ نشي کولی د انګریزانو کافرانو غلامۍ نه مه یېرېږئ فکري د هغې مه غلامان کېږئ کولاوې تڼۍ را اوچت شئ ځان ته تاریخ د عمر ابن خطاب یاد کا ځان ته تاریخ د خالد ابن ولید یاد کا ځان ته تاریخ د عبیده ابن جراح یاد کا ځان ته تاریخ د سلطان صلاح الدین ایوبی یاد کا ځان ته تاریخ د طارق ابن زیاد یاد کا د محمد ابن قاسم یاد کا چې هغې په انګریزانو سر ګرځولی دی نن یو بل غلام د پیغمبر نن یو بل وفادار د پیغمبر نن یو بل عاشق د پیغمبر هغه به د هایلینډ په جیل کې 12 کاله سزا تیره کړي زما حکمران او عوام به کولاوې تڼۍ ګرځي نه په پیغمبر ننګ نه په قرآن ننګ نه په الله ننګ نه په رسول ننګ نه په خپل غیرت ننګ نه په خپل حیا ننګ زندگی سره لکه عمر ته بهتره نه دی